او هغه پښتانه کم چې بې غیرت خلک دي، کم چې بې غیرت مخلوق دي په یو کې دي، په یورپ کې دي، نو د هغې هم اصلیت چې کم دی همدغه افغاني په دې ویډیو شکل کې چې کم دی هغه افغانانو ته جواب ورکړی دی او امید لرم چې دا ویډیو تاسو اخره پورې وګورئ. شکر د الحمدلله مبین صاحب زه راغلم د هغه بعد دلاګان راغلي او پرون زما ډېر طبیعت خراب و چې انډیا راغلی او ما له پاکستان ډېر بې غیرته ده په حمله یې ونه کړه دا یې ونه کړه خو نن مې عقل کار وکړ چې پاکستان خو دلته یو ډېره ښه سیاست هم وچلوله، گیم هم وچلوله او خپله غاښ ماتول کې جواب یې ورته ورکړه چې نړیواله ته یې وښوده ګوره دا ټرریست اصلي هندوان دي، راغله په پاکستان یې حمله وکړه، د هغې نه بعد یې خپله بدل غاښ ماتونکي جواب ورکړ. نو زه په دې خوشحاله یم، تاسو مهرباني وکړئ. الحمدلله خوجا صاحب ډېر ویاړ در باندې کوو، ډېر جرأت دې وکړه، ډېر نر کار دې وکړه چې دا غږ دې جګ کړه. یقیني زه په هغه افغانانو باندې شرمېږم چې هغوی هندوانو ته ورونه وایي او د هندوانو تر څنګ ولاړ دي او د یو اسلامي ملک په خلاف باندې چغې وهي، حتی ځان بعضې خلکو له اسلام نه راوویسته. پرون دغه مرتدانو، دغه بې ناموسانو، دغه خاریسا، دغه بل مرتد، دا زازی، دا ټولو بې غیرتو بې ایمانو ته د دوی لایفونه ته وګوره، دوی څه ویل؟ هندو ته جنت غوښته، مودي ته جنت غوښته. ته خدای دا دومره بې ضمیره خرڅ سوي پلورل سوي خلک دي چې د طالب په دښمنۍ کې دوی دومره مخکې لاړه چې هندوانو ته مجاهدین وایي، هندوانو ته وایي د پاکستان په خلاف جهاد وکئ. استغفر الله، جهاد د قرآن امر ده، د الله تعالی امر ده، فرض حکم ده، هغه په مسلمان باندې عملي کېږي چې جهاد وکړي. دوی کافر ته وایي. پاکستان که دا 2 ورځې خاموشي اختیاره کړله خوجا صاحب دا یو ډېر غټ حکمت په ده کې پروت و. لومړی خو یې په نړیواله کچه هندوان تروریستان معرفي کړل چې هغوی په پاکستان باندې حمله وکړله. بیا پرون د پاکستان ویاړلي قهرمان فوج داسې غاښ ماتونکی جواب ورکړه هندوانو ته چې د موږ افغانانو مسلمانانو زړونه په هندوانو باندې یخ کړل. د بابري جماعت انتقام هم پرون له هندوانو نه واخیسته، هندوانو ته یې داسې غاښ ماتونکی جواب ورکړه او خدای دې هغه ورځ نه راولي انشاءالله. دا د موږ یقین ده چې پاکستان به کامیابیږي. که چېرته هندوان لږ مخکې راغلل، د ټولې نړۍ مسلمانان له پاکستان سره دي، دا یو اسلامي ملک ده، موږ د الهي کلمت الله لپاره د پاکستان تر څنګ ولاړ یو. هغه خلک چې د هندوانو په مرسته نه شرمېږي، هغه جنت غواړي، سات طرفداري کوي، هغه څوک چې د بګوان بچیانو ته سلام کوي، هغه څوک چې د غوا امتیاز چې دوی هغوی ته جنت غواړي، هغه څوک چې د غوا عبادت کوي دوی هغه ته جنت غواړي، هغه څوک چې له الله سره دښمني ده هغه ته جنت غواړي. زه ولې په دې باندې وشرمېږم چې یو اسلامي هیواد، داسې یو هیواد چې په هغه کې 100,000 مدرسې دي، داسې یو هیواد چې په هغه کې په لکونو علما دي، داسې یو هیواد چې هغه کې په میلیونونو جماعتونه دي. بالکل بالکل مهرباني وکړه. ولې وشرمېږم؟ زه فخرا افتخار کوم په دې باندې چې د پاکستان غوندې اسلامي ملک تر څنګ په داسې وخت کې درېږم چې کافر هندو پې باندې حمله کوي. زه په کلکه د پاکستان له مقدساتو نه، د دوی له جوماتونو نه، د دوی له اسلامي شاعرو نه دفاع کوم. بالکل ملګرو تاسو دغه ویډیو کته زمونږ دغه افغاني ته چې کوم دی بالکل سلام دی. زمونږ کم افغانیان دي په افغانستان کې دي او کم چې افغانیان دي په بهر ملک کې دي، په یو کې کې دي، په یورپ کې دي، په دې دوانو کې چې کوم دي د ځمکې او د اسمان فرق دی. جناب یو افغاني چې کوم دی په افغانستان کې او بل افغان چې کوم دی هغه په امریکا کې دی. نو د دلته چې کوم افغان دي زمونږ په افغانستان کې کوم زمونږ خیرخوا چې کوم دی زمونږ د هغې په زړه کې چې کوم د پاکستان دومره قدر پروت دی، دومره مینه پرته ده چې آیا موږ چې کوم سوچ لرو د افغانستان کم حقیقت، کم غیرتمند پښتانه چې کوم دي، کم په حقیقت کې چې کم پښتانه دي په افغانستان کې دي، نو تاسو به حیران شئ چې یاره دا په افغانستان چې کوم دی دا د پاکستانیان دي او که دا افغانیان دي او زمونږ پښتانه چې کوم دي. نو الحمدلله که په هر وخت کې په هر مشکل وخت کې چې کوم دی الحمدلله پاکستان افغانستان سره ولاړ دی او ولاړ به انشاءالله. دا زمونږ چې کوم دی زمونږ د ایمان یو تقاضا ده او زمونږ چې کوم دی دغه ایمان دی چې موږ به خپل چې هر مسلمان ملک وي انشاءالله پاکستان چې کوم دی نو هغه به هر مسلمان ملک سره شانه بشانه چې کوم دی هغه ولاړ وي او دغه چې کوم بې غیرته پښتانه دي په افغانیان دي
په یو کې دي په امریکا کې دي دغه چې کم دینو د امریکای نسل له او د چې کم دي ګنا نشته او دغه چې کم دي سپیری غاپی به نو ان شاء الله چې څومره هم زمونږ پښتانه ورونه د ټیم کې ګوري نو ټول ته دا وایم چې د یو څو کسانو د وجنه د یو څو کسانو په وجه باندې چې کوم تاسو ټول افغانیان چې کوم دی هغه د کنزل مکوي هغه په سپګرت هغه موایي ځکه چې په حقیقت کې چې کوم غیرتی پښتانه دي هغه په افغانستان کې اوس هم دي چې کوم په افغانستان کې ډیر دي هغه اوس هم د پاکستان په ځل کې هغه مين لري کم چې د پخوانه و کم چې را روانه ده نو ټول ملګر ته زدا خواص کوم چې د نن پس افغانیان چې کم دینو هغه په ټول افغانان چې کم دی د کنزل مکوي سپګرت چې کم دی هغه افغانانو ته موایي امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښ شي او دا ویډیو چې کوم دی لازمی شیر کړئ چې ټول افغانانو ته د حقیقت پته ولګي ټول پاکستانیانو ته د حقیقت پته ولګي او ټول حقیقت چې کوم دی نو هغه افغانانو ته ښکار شي کوم چې بغیرته په امریکا کې د په یورو کې پراته دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.